السلام علیکم ورور محترم. حاجي صاحب محترم، زمونږ دغه ژوند زندګي ده زمونږ خاص د حاجي صاحب حاجي نور خیریه بنسټ نه زمونږ سره لږ مرسته وکړي. تکلیف لرمه، دا زما دواګانې دا میکسونه نقصې دي، دا د اعصابو تکلیف، دغه زما ژوند زندګي دغه بایسکل دی، په دې باندې دغه شي نه خرڅوم. دا مې قرض راوړي دي، قرض مې راوړي سبا یې وباسم مازدیګر ته کوم دا د سایکل ټایرونه هم ګوره چاودلي دي، وس نشته چې ټایرونه ورته واچوم. زنځیر مشکل پکې دی، چوکۍ نه لري، هر څه ژوند زندګي ګډه وډه ده. حاجي صاحب محترم، حاجي صاحب نور، حاجي صاحب زمونږ کره ګوره ډوډۍ د ماشومانو دپاره هېڅ دغه درک نشته دی. دا زمونږ حاجي صاحب دا څنګه سوال د حاجي صاحب محترم ګوره برق نشته، زمونږ بېترۍ نشته، هېڅ نه لرو. دا زمونږ د ماشومانو خوراک دی. دا هم غرمه هم دا پیاز خوړلي دي، دغه ډوډۍ د غاړې کې راولي ماشومانو ته، غرمه یې هم خوړلې ده، ماښام یې هم دغه ساتلي دي. زمونږ حاجي صاحب نور خیریه بنسټ باندې دا غږ کوو چې مونږ سره مرسته وکړي. فامیل دی، دا مو کورواله ده، دا مو سترګو تکلیف لري، سترګو نه دغه ده معیبه ده، او دغه واړه ماشومان دي زمونږ، نو دغه ژوند زندګي ده زمونږ. حاجي صاحب جنون زه دا هغه غواړم مرسته چې خپله یو له فایل مې د حکومت شمېره مې چې دا صحابي ده، خبرې نشي کولی، کار نشي کولی، چې کار ته وځي نو په کور کې پروت ده. حالات مې ورور بیخي خراب، خپله په دواړه سترګو ړنده یم، پردې دونه زه وس نه لرم چې زه خپل په سترګو عملیات وکړم. سهار هم زما ماشومان ډوډۍ نه خوړې، غرمه هم نه ده خوړلې، اوس بېګا ته بیا ایښیم چې دا اوس ډوډۍ باندې د دې نصیب وپړسېدل ورور. زه دا نو د حاجي صاحب نه غواړم چې خیر دی، د خدای کومک دی، تاسې کومک به او نور زموږ واسه خراب ګور ماشومان ټول سنینه ژمی خو خدای ګندګي ترې کړې بسترې لرو.